سپینې پاڼې د لنډو کیسو مجموعه. لیکواله پروین فیضزاده ملال. لوستونکي مرسل احمدزی. کرکه دا دی پوره 4 کیلو شوه. د دې خبرې په اورېدو سره د هغې په وچو شونډو د مسکا څپه راخوره شوه او خپل کوچني زوی ته یې وکتل. دوکاندار بیا پر غږ کړ: خورې دغه دې پیسې دي، در واخله، 8 روپۍ دي. هغې یو ځل بیا خپل لاس د پوړني څخه را بهر کړ، د دوکاندار څخه یې پیسې واخیستې او د مازدیګر د لمر په پل یې د خپل کور خواته پلونه چټک کړل. په لاره تیزه تیزه روانه شوه او خپل کوچنی زوی یې د لاسه کلک ونیوه، داسې کلک چې هغه ناڅاپه غږ کړ: مورجانې، لاس دې راخوږ کړ، مور دې تر تا قربان شي، دا دی سست مې کړ، اوس ښه سو؟ دا خبره هغې په ډېره نرمه لهجه چې خواخوږي پکښې نغښتې وه په یوه ساه وکړه. پوره 1 کال کېده چې هغې خپل خواږه وطن ته شا کړې وه او په پردي ملک یې د ناکامۍ شپې او ورځې سبا کولې. سهار به د خیمې څخه د خپل کوچني زوی سره راووتله او تر مازدیګر پورې به یې د ښار په کوڅو او بازارونو کې کاغذونه ټولول. کله چې به مازدیګر کوم دوکان ته د کاغذونو د خرڅلاو دپاره ودرېدله، نو ایله چې د دې د ټولې ورځې خوارۍ به یې په لاس کې 4 او 5 روپۍ شوې. نن یو څه خوشحاله وه چې 8 روپۍ یې لاسته راوړې وې. کله کله به داسې هم شوه چې تر مازدیګر پورې به یې هیڅ لاسته رانه وړل، لکه کاغذونه چې ټول الوتي وي او لکه ټول کاغذونه چې د دې د تللي بخت په شان په کم نا اشنا طرف تللي وي. خو نن په خوښ زړه خپلې خیمې ته را روانه وه. په لاره کې 3 وچې ډوډۍ د څه چایو او بورې سره واخیستلې چې لاس ته یې وکتل، نو 2 روپۍ لا ورسره پاته وې. ښه شېبه وروسته د ګڼو خړو او تورو خیمو په منځ کې خپلې خیمې ته را ورسېده. کله چې یې د خیمې پر مخ زړه کمپله پورته او خیمې ته دننه شوه، نو د ماښام اذانونه ورسره سم وشول. لومړی اودس او لمونځ وکړ او بیا یې اریکین راواخیست چې ویې لګوي. د اریکین د وزن څخه ورته څرګنده شوه چې تیل پکښې نشته. خپل زوی ته یې مخ کړ او ورته یې وویل: زویه، تیل نشته، دا دی، دا 2 روپۍ او بوتل واخله، د نږدې دوکان څخه تیل راوړه چې اریکین ته یې واچوم. زوی یې راولاړ شو، د مور څخه یې پیسې او بوتل واخیست او په تلو کې وویل: ښه دی مورې، چې په لاره د ماشومانو سره لوبې ونه کړې، ژر راځه چې تیاره کېږي. دې دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې خپله نغري ته نږدې شوې وه چې اور پکښې بل کړي. د اور د بلېدو سره سم فکرونو په مخه کړه او تیرو یادونو د اغزنو خوبونو په شان وځوروله. د 2 سترګو څخه یې اوښکې راغلې او د لمبو ژبو داسې وڅټلې لکه د زړه وینې چې هر وخت د هجرت او غربت لمبو څټلي. د اوږدو فکرونو په پل خپل وطن ته ولاړه، هغې ته چې به هر وخت او هره شپه په توره خیمه کې خپل او د کوچني زوی نامعلوم سرنوشت ور په زړه شو. نو بیا به تیر وختونه ور په یاد شول. دومره زیات تیر هم نه، همدا 1 کال د مخه یې هر څه درلودل: مهربان میړه، کور، ابرومندانه وظیفه او تر هر څه مهم خپل وطن. خو اوس هیڅ نه و. غیر د دې کوچني زوی څخه نور نو حتی د ډېرو نږدې خپلوانو څخه خبره نه وه چې چیرې به وي.
مړه به وي او که ژوندي. او بیا تر هر څه دې خبرې ډیره ځوروله چې زوی یې بې تعلیمه ورته پاته و. چې زوی ته به یې پام شو نو ور په یاد به شوله چې هغه په خپل وطن کې د یوه منځني ښوونځي ښوونکې وه. د ورځې به یې لسګونه ماشومانو ته زده کړه کوله، خو اوس د دې خپل یکړ زوی بې لوسته پاته و. هسې خو هغې ته څه ورښول، خو د دې په زړه کې چې به هغه وخت د خپل زوی د تعلیم هیلو غځونې کولې هغه بېله خبره وه. خو بیا چې به یې په خیمو کې نور پراته ماشومان ور په زړه شوه نو د یو ډول خفګان سره به یې دا درد تر یو څه حده تسکین شو او خوبونه به په غیږ کې ونیوله. نن سهار چې بیا د نورو ورځو په شان د خپل زوی سره د خیمې څخه راووته نو سوړ باد یې په مخ ولګېد. چې پاس یې وکتل نو په اسمان باندې وریځې نڅېدلې او څاڅکی څاڅکی باران هم اورېده. په زړه یې اندېښنې لکه په اسمان د اوریځو په شان خورې شوې، ځکه چې په باراني ورځو کې یو خو لرې نشوی تلای او بل د باران د تیزېدو سره د کاغذونو د لندېدو امکان هم موجود و. زړه نازړه د عمومي بازار پر لوري روانه شوه، خو چې کله بازار ته نږدې کېده نو باران هم ښه په زور کې شو. د یوه تړلي دوکان مخ ته ودرېده. زوی یې ښه ځان ته رانږدې کړ او دې ته منتظره شوه چې باران لږ آرام شي. 1 ساعت وروسته باران آرام شو او دا د ښار په کوڅو او بازارونو کې په دې تمه چې کوم ځای به وچ کاغذ پیدا کړي روانه شوه، خو تر مازدیګر پورې یې وچ کاغذ ونه مینده. غرمه یې هم څه نه و خوړلي، ځکه د پرون د پیسو څخه ورسره هیڅ نه و پاته. کله چې مازدیګر شو نو زوی یې وږی شو. عجیبه وه، په دې یو کال کې زوی د مور سره د غرمې لوږې ډېرې تېرې کړې وې. اکثر به د دې سره پرونۍ پیسې نه وې پاته او زوی به یې د سهار په چایو تر ماپښینه او کله کله تر مازدیګره د دې سره ګرځېدی، تر څو چې کاغذونه به یې خرڅ کړل او خیمې ته به راغله نو بیا به یې په دواړو یو څه وخوړل. خپل زوی ته یې دغسې عادت ورکړی و، خو نن یې زوی د عادت خلاف ناآرامي پیل کړه او په تکرار یې د مور څخه د ډوډۍ خواست کاوه. هغې ډېر کوشش وکړ چې په یوه او بله بهانه یې دا هیله ګونګه کړي، خو ونه شوه. نه پوهېده چې څه وکړي او چاته لاس اوږد کړي، کوم دکان ته او کوم لاروي ته ودرېږي. آخر دا کار خو هم لوی زړه غواړي او بیا د داسې چا دپاره چې په ژوند یې دا کار نه وي کړی، حتی کله یې په تصور کې هم نه وي ورګرځېدلی، نو هغه به څنګه وکړای شي. خو نن یې زوی ډېر ضد ورسره کاوه. دې څو ځلې یو دوکان په نښه کړ او څو ځله یې لارویانو ته وکتل، خو ونه شوه. په دې وخت کښې په ذهن کې یوه بله هیله راخوره شوه چې کاشکې د یوه کور دروازه وټکوي. دا کار یو څه اسانه ورته ښکاره شو، ځکه چې د دې امکان ډېر و چې دروازې ته دې ښځه راشي. د همدې فکرونو سره د یوه کور دروازې ته ورسېدل. لاسونه یې رېږدېدل او بدن یې ټول خوله خوله و. اوس په دې کې حیرانه وه چې د دروازې زنګ څنګه ووهي. یو زړه یې دوه شو، یو خواته مورنۍ عاطفه وه او بلې خواته شرم او ډار. حیرانه ولاړه وه، د خپل زړه دربه یې په خپلو غوږو اورېدی او ژبه یې په خوله کې وچه وچه کېده. اخر یې د دروازې زنګ ته لاس اوږد کړ او لږه شېبه وروسته یوې پوخسنې ښځې دروازه خلاصه کړه او هغې په رېږدېدلي غږ ورته وویل: زوی مې ډېر وږی دی، پیسې راسره نشته که یو څه. ښځه د دې پاته خبرو ته تم نه شوه، مخ یې د کور خواته کړ او په تلو تلو کې وویل: ته همدلته اوسه. څه شېبه وروسته هغې د نیمه خلاصې دروازې د درز څخه ښځه ولیده چې د دروازې خواته را روانه ده. په یوه لاس کې یې کاسه او په بل لاس کې یې وچه ډوډۍ ده او بیا یې په همدې شېبه د کور دننه څخه د یوې ځوانې نجلۍ آواز واورېد چې ویل یې: مورې، څو ځله مې درته ویلي چې سپو ته یې واچوه خو کابلیانو ته یې مه ورکوه.
کله چې ښځه کاسه په لاس دروازې ته راورسېده نو ویې لیدل چې هغه او کوچنی زوی یې نشته. د دروازې د درز څخه یې سر کوڅې ته رابهر کړ، یوې او بلې خواته یې وکتل، ویې لیدل چې هغه دا وخت په چټکو قدمونو سره د کوڅې سر ته رسېدلې ده.